که یو سړی دا وایي چې زما نیک عملونه چې زه کوم دا قبلیږي که نه قبلیږي. په کتاب کې وایي، قرآن شریف کې وایي چې لمن سړی د بدو اعمالو د نارواو د بې حیاییو د ظلمه د دیو سره راګرځي. دا نسخه ده د بدو اعمالو د راګرځولو، چې یو سړی لمنځ کوي، شل منځ کوي، د بدو اعمالو څخه دا سړی په خپله راګرځي، دا لمنځ یې راګرځي. داسې نسخه ده لکه یو ډاکټر چې یو چاته یو شی ورکړي، دوا ورکړي، وایي دا د تبې دوا ده، تبه په ورکېږي. هغه دوا چې وخوري تبه ورکه شي. دا د زکام دوا ده، زکام ختموي. هغه چې هغه دوا وخوري زکام یې ختم شي. نو دغه لمنځ شل منځ کول دا رقم نسخه ده د بدو اعمالو د ناروا د ظلمه د بې حیایي د کارو څخه انسان راګرځي چې شل منځ کوي. که چیرې د بدو کارو څخه نه راګرځېدی، د لمنځ کاوی هغه وار په وار په غیبتو، په لعنتو، په درواغو، په بدو اخلاقو، په بېدینیو په دې اخته کېدی او راګرځېدی، د ښه عمل د نیکو اعمالو خواته نه راګرځېدی. د دغه سړي لمنځ چې دی دا یې علامه ده د دا سړي لمنځ قبول نه دی. چې دی و نیکو اعمالو ته نه راګرځي، د دغه سړي لمنځونه قبول نه دي. لمنځونه کوي قبول نه دي. اوس که ته غواړې چې زما لمنځونه قبول سوي دي که نه دي قبول سوي، وګوره ستا په لمنځو کې که چیرې دغه رقم دا ته چې لمنځونه کوې ستا عمل دغه رقم کېږي چې ورځ په ورځ و نیکۍ ته راګرځې، د نیکۍ خواته دې زړه راګرځي، نو ستا لمنځونه قبول دي. او که دارنګه نه وي، د نیکۍ خواته دې زړه نه راګرځي، هغه د غلا شوق لرې، د زنا شوق لرې، د درواغو شوق لرې، د غیبتو، لعنتو، د خمارو، د فسق و فساد شوق لرې، بیا ستا لمنځ قبول نه دی، هسې پورته وکښته کېدل دي. محترمه خپل ځان مستړي کوي چې پورته وکښته کېږي. لمنځونه وکړئ، د خدای دپاره وکړئ، شل منځونه وکړئ، شل منځ زده کړئ. دغه دنیا چې ده زموږ دپاره دا دنیا د ګټې ټیم دی. په دغه دنیا کې به زه ورته ګټه کوو. که چیرې په دې دنیا کې زه ورته ګټه نه وکړو، په آخرت کې خو بیا زما او ستا دپاره ګټه نشته چې زه ورته بیا کوو. دغه دنیا چې ده دا کښت د آخرت دپاره دی. موږ به په دې دنیا کې نیک عملونه کوو. دغه نیک عملونه چې دی دا زموږ دپاره د آخرت دپاره په ښه راځي. نو که موږ په دنیا کې نیک عمل نه کوو، په آخرت کې د ارمان په ښه نه دی، په قبر کې د ارمان په ښه نه دی. بیا چې در لاس دې ووځي په هغه کې چې بیا وا کشکې ما کولی، کشکې زه بېرته دنیا لره تللی وای. داسې انسانان په آخرت کې به وي وای کشکې د دنیا پخوا زه بېرته تللی وای، ما به نیک عمل کولی. داسې انسانان به په قبر کې وي وای کشکې زه دنیا لره بېرته تللی وای، ټول عمر به ما بل کار نه کوی، د الله جل جلاله دپاره به زه پر عبادت او پر سجدو باندې به ولی. محترمو مسلمانانو، د ځان خیال وساته. ته یو څه قدر نیک عمل لرې، نیک عمل کوې، یو لږ ټیم په لاس درغلی دی، د مرګ ټیم دی معلوم نه دی چې کله د مرګ راځي. دغه د لاسه څه مه باسه. محترمه د خپل ژوند خیال وساته، د خپل ژوند غنیمت وبوله، د خپل جوړوالی غنیمت وبوله. دا ورځ به بیا په لاس نه درځي. صدق الله العلی العظیم.